د وجنه حدیث کې راغلی دی د جهنم دا اور وای دومره ګرم دی وای دی جهنم الله رب العالمین ته شکایت وکړو چې اکل بعضا یا الله زما بعضی ایسه بعضی وخړله وای الله رب العالمین دی جهنم ته ویلې چې زه ته په کال کې 2 ساګانې اخلا یو د وړ او بل د جمی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې بلی وړ کې دا کم تبي بده انسانانو باندې په دې دنیا کې دا کومه ګرمي وای دا د جهنم هغه تپ ده د جهنم آساده چې جهنم دا وکی د جهنم نه د عمره ګرمي دی دنیا ته راځي دا د جهنم ګرمي ده نو دا خو د جهنم هغه تپ ده چې به موږ په ایسګانو باندې نه یخیږو په پکو باندې نه یخیږو د جهنم هغه تپ دومره ګرم دی نو د جهنم دا اور به څومره ګرمي اسی کله کله د دنیا دی اور تم لاس نیول پکار دي چې د دنیا دا اور دومره ګرم دی حدیث کې راغلی دی وای الله رب العالمین چې وای دا اور پیدا کړ د جهنم وای دا اویا درجه پیدا کړی اویا ایسه اویا درجه دی او ار یو درجه د بل نه سخت ده او ګرمه ده وای کله چې دا اور الله رب العالمین پیدا کړ اویا درجه وای د دین د یو درجه اویا یم درجه د دنیا تر اولې غلې او دانه شپې درجه ور دای کافر د پاره په جهنم کې پرې هدا جهنمی د پاره په جهنم کې دا نه شپې درجه دا پرې خېله دله په کافر له بده باندې سزا ورکړي نو دغه یو درجه دنیا تر اولېګو دغه یو درجه دومره ګرم دی چې ته ور نږدې شه چې تعالی د الله سوځي وکنه او به هغه نه شپې ته یې نو دا به څومره ګرمي ده د جهنم ور د وجه ابن رجب رحمه الله لیکلی دی وای کله چې الله رب العالمین وای دا جهنم د دې اویا درجه ور نه د یو درجه د دنیا تر اولېګا وای دا ډېر سخت او تیز ور پیدا نه غسر کېدله ګرم ور وای دا نو یو روایت کې راغلی چې 2 ځله او بل روایت کې راغلی چې 3 ځله الله رب العالمین د دې دنیا ور راوغسته او په سمندر کې 3 ځله غوپکا اکم تیزواله چې هغه ختم شو اسی یو ټول مردا په پاتې شو نو دا د جهنم هغه خیرم نه د جهنم د اور او ورشه د تلاس ونیسا چې دا څومره ګرم دی به پاتې ولا د جهنم هغه نه شپې سی ور کم انسان چې جهنم ته لاړ کدا د یوې دقیقې د پاره لاړ او کدا د یوې ورځې د پاره لاړ او کدا د کال د پاره لاړ د انسان تباشه هلاک شه بیړې غرق شو دا مو وی چې یاره ایمان هو را بګشته لا اله الا الله ویل دا او جنت ته داخلي یو کله هو داخل شو اول به جهنم کې سوچو به کله جنت ته داخل شو دا خبره غلطه ده په جهنم کې یو سکند تیرول دا ګران کار ده چې د جهنم د سګرم ووري وای عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کې قانون بداو وای د چې بکله وای اینګر ولیدا او اینګر بدا وسمنه په دې ور کې ګرموله او به په دې چټکی باندې والا وای د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وای ته تر مازیګر پورې به وشه پروت او زوب او د څه به ویلي چې دا د جهنم د ور اخیرم نه ده او دا د وسمنه نبی ته وسمنه جوړي نو زما څومره کمزور وجود دی چې دا زما وجود به د جهنم په دې سخت ور کې داس وځي نو ډیر ګرم اور دی ډیر سخت اور دی دا